دغه کیسه ده د یو سړي چې د هغې نوم جونز وي چې خپلې یو وړې کښتۍ کې کیني او میانو پسې لاړ شي. خو چې لږ مخکې لاړ شي په سمندر کې لړه پرېوتې وي او څلور طرفه هېڅ هم نه ښکارېږي او تر لرې لرې پورې ته هېڅ هم نه ښکارېږي. ډېر ټایمه پورې دا په دې لړه کې سفر کوي خو لږ مخکې چې لاړ شي ته یوه غټه کښتۍ راښکاره شي. د حیرانۍ خبره دا وي چې په دغه کښتۍ کې د یو انسان هم نه ښکارېږي. دا غواړي چې دغه کښتۍ ته لاړ شي، دا بیا خپل ورکوټې کښتۍ دې سره وتړي او بره دغه غټې کښتۍ ته راخیږي. خو کله چې دا لاندې کښتۍ ته راکوشي دا ډېر زیات حیرانه شي ولې چې په دغه کښتۍ کې هېڅ څوک هم نه وي. حالانکه دلته هر څه نارمل وي، دلته د روټۍ خوراک هم پروت وي، د انسانانو ټول اجساد دلته کې موجود وي، خو دلته کې یو انسان هم نه وي. جون غواړي چې دغه انجن سټارټ کړي خو د کښتۍ دغه انجن خراب وي. دا ډېر زیات حیرانه شي چې دومره غټه کښتۍ د سمندر په منځ کې خرابه ولاړه ده، خو بیا هم دا په کښتۍ کې ګرځېږي او دا معلومات کوي چې شاید دلته کې څوک موجود به وي او فکر کوي چې کیدای شي دغه خلک چېرته کتلي وي او میان نیسي. خو په دومره لړه کې دې ته هېڅ څوک هم نه ښکارېږي. دا واپس لاندې کښتۍ ته راشي او هلته کې کنټرول روم سره رابطه کوي او په ریډیو باندې شاته پیغام ورکوي چې په سمندر په منځ کې یوه کښتۍ ولاړه ده او خرابه ده او که څوک هم ما اوري نو ماته جواب ضرور راکوي. بیا دا فیصله وکړي چې زه به واپس خپلې کښتۍ ته لاړ شم او خپل کور ته به ځم. خو کله چې دا له کښتۍ نه بهر ته راشي دا ډېر زیات حیران شي ولې چې دې کښتۍ هلته کې نه وي. حالانکه دې خپله کښتۍ ډېره ښه غونه کې تړلې وه. د کښتۍ غیبېدلو نه پس ته یو عجیبه کار بل هم وشي. دلته کې چې کومه لاره وه هغه هم ختمه شي. دا واپس دغه کښتۍ چالان کوي، دا اوس په سمندر کې نښتوي او دا نقشه هم ګوري او دا معلومات کوي چې اخر ځای چېرته کې یمه او کور ته واپس یې کې کومه لاره اختیار کړمه. مسله خو دلته کې دا هم وي چې دغه کښتۍ انجن هم خراب وي او خپل ځان بچ کولو لپاره به په څه طریقه باندې دغه کښتۍ سټارټ کوي او لاندې راکوزي او دغه انجن هم ټیکوي. په دغه کښتۍ کې چې کوم ترپاړونه وي او هوا دپاره استعمالیږي دا کوشش کوي او هغه ترپاړونه بالکل سموي او کښتۍ هم چالان کوي او دا اوس ډېر زیات خوشحاله شي او دغه کښتۍ اوس په حرکت کې راشي. دا واپس راځي او کنټرول روم سره کانټیکټ کوي خو څوک هم دې ته جواب نه ورکوي. دا واپس بره راځي، دې ته چې میچازي ورځي او دا هلته کې ودرېږي ولې چې هلته کې خو هېڅ څوک هم نه وي. خو اچانک دې ته چاته نه څوک دیکه ورکوي او دا لاندې سمندر ته لړه کوي. دا په سمندر کې هم ډوب کېدی شو خو دې خپل ځان نیولی وي او بره ځان راکش کړي. دلته کې د هوا پریشر هم ډېر زیات وي خو دا همت کوي او ځان بره راجګوي او واپس په کښتۍ باندې راشي او دا لاندې کښتۍ کې راکوزېږي چېرته چې تشناب وي خو شاته نه څوک په زوره باندې دې باندې وربندوي. په دغه خبره باندې دا څه دهان نه ورکوي او دا فکر کوي چې دا چېرته تیزه هوا وه. خو کله چې دا فارغه شي او شاته وګوري نو دغه ور بند شوی وي او هغه هم دې پسې چا د شاته نه بند کړی وي. دا ډېر زیات کوشش کوي چې دا د ور کولاو کړي خو دا هېڅ هم کار نه کوي او دا په مزه ډېر زیات غوسه کېږي او دا فکر کوي چې دغه کښتۍ کې یو څوک راغلی دي او دا په زوره چغې وهي او ورته وایي چې څوک یم یې دغه دروازه کولاوه کوي او ته وایي چې زه دلته له غلا په نیت نه وم راغلی، زه خو دلته صرف لاندې راکوز شوم او ما ستاسو مدد کولو. خو دومره چغو نه باوجود هم دې ته څوک جواب نه ورکوي. اوس چې به دا څه هم کوي دا به یې یوازې کوي او دلته نه به ځان راکاږي. دا دلته کې یو وړه غونډه کې هرماری کولاووي او په دغه ځای کې دا څه وینه ګوري. دا په دغه خبره باندې هم غوږ نه ګروي او هلته نه چابي راخلي او یو ځل بیا دغه ور کولاووي. دا یو ځل بیا ناکامه شي دغه کښتۍ هم سټارټ وي. دا دلته نه په کړکۍ سره بهر ته یوه غټه کښتۍ هم ګوري. دغه غټه کښتۍ ډایرکټ په دې باندې را روانه وي او که دا دلته نه ونوتو نو د دې کښتۍ به تباه شي او دا به پکې مړ شي او خپل ځان بچ کولو لپاره دغه کارګو کښتۍ لپاره دا څه اشاره ورکوي خو بالکل هم نه کوي کار. دا په دغه کښتۍ کې نښتې وي او بیا دا خپل کمیس وکاږي او دغه کښتۍ ته یې خوځوي. خو په دغه غټه کښتۍ کې یو انسان هم دا سړی نه ګوري او دا مسلسل د دې خواته را روانه وي چې هر څه هم کوي دا به یې اوس زر کوي کنې دغه سړی به په دغه کښتۍ کې مړ شي. دا دلته کې یو پړی ګوري او هغه لاندې راکوزوي او غواړي چې دغه پړي په مدد باندې دا کښتۍ ودروي. خو کله چې دغه پړی لاندې اوبو ته لړه کړي بدقسمتۍ سره دغه پړی ډایرکټ ځي او د دې په کښتۍ کې نښلي او دغه پړی ډایرکټ راځي او د دې په مرۍ کې نښلي. دا اوس ډېر زیات کوشش کوي او څه اوزار راخلي او له هغې په مدد باندې دغه پړی د خپلې مرۍ نه وکاږي او د دې مرۍ بالکل هم تکه سره شوې وي. هغه مړ کېدل ولا وي خو په سم وخت باندې دا خپل ځان را آزاد کړي. اوس دغه کښتۍ ولاړه وي خو هغه کښتۍ راشي او ډایرکټ د دې کښتۍ سره وجنګېږي او د دې دا وړه کښتۍ پکې تباه شي. په منځ کې پکې دا هم ډېر زیات زخمي شي او بېهوشه شي
جون چې کله په وش راشي نو دا وګوري چې په تشناب کې ډېرې زیاتې اوبه را روانې وي. د حیرانۍ خبره دا وي چې دا سمندر اوبه نه بلکې پاکې اوبه وي. یعنې ظاهره ده چې په دغه کښتۍ کې څوک دي چې دغه سړی مړ کوي او دا یاروي. هغه یو ځل بیا زاري منتونه کوي او ورته وایي چې څوک هم یې خدای لپاره ما بهر ته وکاږئ، خو څوک هم د دې خبرې نه اوري. دا اوس ډېر زیات وږی شوی او تږی شوی هم وي، د طاقت هم کم شوی وي او بس کلو لپاره دا تشناب اوبه څښي، خو په دغه نلکې کې اوبه نه راځي. خو کله چې دا له ځمکې نه اوبه وچتوي دا خو اوبه اوس نمکینه شوي وي، یعنې د سمندر اوبه وي او داسې ظاهرېږي چې په دغه کښتۍ کې سوری شوی دی او د سمندر اوبه را روانې دي او ډېر زر دغه کښتۍ به ډوبه شي. دا یو ځل بیا جګېږي، دوباره کوشش کوي چې دغه دروازه کولاوه کړي، خو داسې معلومیږي چې دغه دروازه له شاته نه چا بنده کړې ده. اوس نیمه شپه شوې وي، خو کله چې موږ د سمندر دغه نظاره وګورو خو دلته کې معلومیږي چې دغه کښتۍ څوک چلوي. خو دلته کې هېڅوک هم نه ښکارېږي، داسې معلومیږي چې دا یو شیطان دی. اوبه هم ډېرې زیاتې دغه کښتۍ ته راشي، خو په دغه صدمه کې دې ته خوب ورشي. خو کله چې نیمه شپه شي په سمندر کې طوفان هم راشي، د طوفان په وجه باندې کښتۍ هم ډېره زیاته تباه شي او جون هم پکې ډېر زیات زخمي شي. خو کله چې دا په وش کې راشي د اوبو لیول ډېر زیات شوی وي او دا اوس داسې فکر کوي چې لږ ساعت پس به دا مړ شي. خو دا لږ ونه کې د بهر نه اواز واوري، خو کله چې دا هینډل کولاو کړي نو دغه دروازه کولاو شي، د اوبو د پریشر په وجه باندې دغه ور مات شي او دا ترې بهر ته راوځي. دا په یوه وړه کښتۍ باندې کښېني او هلته نه تښتېږي او دا کښتۍ په مزه چلي او هلته نه روان شي. څو ګنټو پس دا چې کله مخکې راشي نو مکه کښتۍ د ته مخامخ ولاړه وي، خو اوس دغه کښتۍ بالکل سمه ولاړه وي، کومه چې 15 منټه پهله به ډوبه شوې وه په دغه سمندر کې. دا اوس بالکل نه پوهېږي چې آخر دا څه کیسه ده. پهله خو دا کښتۍ ډوبېده او زه پکې مړ کېدم، اوس دغه کښتۍ بالکل سمه او روغه ولاړه ده. دا بیا غواړي چې دغه کښتۍ ټیکه کړي او څومره تارونه او وایرونه چې خراب دي نو هغه کوشش کوي چې ټیک کړي. او څومره اوبه چې په دغه کښتۍ کې موجوده وي هغه دا ډېر په ښه طریقې باندې بهر ته وکاږي او چې څومره مسلې په دغه کښتۍ کې وي دي بالکل ټیکې کړي او دغه کښتۍ د بهر نه هم د حل رنګ کړي. دا هر څه کولو نه پس دا یو ځل بیا ریډیو ته راځي او چا نه مدد اخیستلو کوشش کوي. ښه یو ځل بیا دا دلته کې مایوسه شي او دا بره په کښتۍ باندې راشي او هلته کې ناست وي، دې سره په لاس کې نقشه وي او دا غواړي چې دا خپله لاره یو ځل بیا رامعلومه کړي او دا کوشش کوي چې دغه کښتۍ چالان کړي او مخکې لاړ شي. خو یو ځل بیا دغه کښتۍ ته دوکه ورکړي او دا کښتۍ بالکل هم نه سټارټېږي. دغه کښتۍ بالکل سټک شوې وي او په اوبو کې ښه ولاړه وي او دا خبره دا ډېر زیات په ټینشن کې واچوي. دا اوس ډېر زیات تنګ شوی وي، خو په دغه دوران کې دا لرې نه یوه کښتۍ ګوري چې د دې خواته را روانه وي. خو دا په منډه باندې ځان بچولو لپاره په هغه وړې کښتۍ ته راټوپ کوي او په هغې کښېني او کوشش کوي چې دغه غټې کښتۍ ته نږدې ورشي او په هغې کې کښېني ولاړ شي. خو شاته نه ورپسې خپله کښتۍ ډېر زیاته په تیزۍ سره راشي او داسې معلومیږي چې په دغه سړي باندې به اوس وخېږي او دا به دلته کې مړ کړي، خو هېڅ فایده ونه شي ولې چې غټه کښتۍ نور هم په تیزه شي. خو دې نه پهله چې د شاته کښتۍ دا ووښي دا د خپلې وړې کښتۍ نه لاندې ټوپ کړي او غواړي چې په لمبو باندې هغه غټې کښتۍ ته لاړ شي، خو هغه کښتۍ ته اوس تللې وي. دا کیسه چې کله دا وګوري دا پوه شي چې زما په کښتۍ کې څه شیطان دی او هغه نه غواړي چې زه د دغه کښتۍ نه لرې لاړ شم او اوس دا فیصله وکړي چې هر څه به وشي ځان به مړ کړم خو دغه کښتۍ ته به واپس لاړ نه شم او له شپې پورې دا په سمندر کې لمبېږي. خو اوس د اوبو ټمپریچر ډېر زیات یخ شوی وي او اوبه ډېر او لاندې په سمندر کې میان هم وي او یخنۍ نه بچېدلو لپاره یو ځل بیا دا کښتۍ ته راشي او د دې طبیعت ډېر زیات خراب شوی وي او دا ډایرکټ کښتۍ ته راشي او په کمبله کې ویده شي. خو کله چې دا بل سهار راپاڅي دا یو ځل بیا فیصله وکړي چې دلته نه به زه تښتېږم، خو اوس د دې له کوټې دروازه هم بنده شوې وي. دا اوس لکه لیونی کېږي او دا نه پوهېږي چې آخر دا ما سره څه کېږي. خو په دغه کښتۍ کې دا ورکوټې ونه کې کیبن وګوري، خو کله چې دا دلته کې راشي دا وګوري چې دلته کې بره له ختو لاره وي او دلته کې یو روشندان وي، په هغې باندې دا بهر ته وتی شي، زیاتې یخې وي. دا اوس یو ورکوټې کیبن کې راغو چې دغه ځای ډېر زیات تنګ وي، خو دغه ځای ډېر زیات تنګ وي او دا ترې بهر ته هم نشي وتی او په دغه کې نور هم تنګ شي او دغه شانتې دا ډېر زیات پکې زخمي هم شي. خو دا اوس هم هار ونه مني او بره روشندان ته راخیږي او ځان بهر ته روکاږي، خو دغه ځای هم بالکل نه کولاویږي او دا پکې ګیر شي او داسې ظاهرېږي چې دغه ځای ورپسې چا سیل کو. په دغه ځای کې د اکسیجن لیول هم ډېر زیات کم وي او دغه کیبن دروازه هم نه کولاویږي چې واپس غټې کوټې ته لاړ شي او اوس دا بالکل پوه شي چې زه به په دغه ځای کې مړ شم. خو دا شنکه وګورو چې دا کښتۍ کنارې سره ودرېږي او یا دغه کښتۍ نه بهر ته راوځي.
جون دغه کشتۍ نه بهر ته د کنارې ته راشي او دلته کې یو مات کور وي او دا فکر کوي چې په دغه جزیرې باندې څوک شته چې دغه کشتۍ یې کنټرول کړې ده او دا هلته کې یو راډ اوچت کي او غواړي چې دغه سړی په سر باندې ووهي دا په دغه مات کور کې ډېر زیات وګرځېږي خو په دغه ځای کې هم دا څوک را پیدا نه کي او تل بیا دا ډېر زیات پریشانه شي خو کله چې دا غواړي چې دغه کور نه واپس کشتۍ ته لاړ شي هغه کشتۍ د نه رو رو شاته روانه شي او واپس شي داسې معلومیږي چې دغه کشتۍ ځي اوس یو بل شکاري ځان ته پیدا کوي او جون دغلته کې پوه شي چې دغه کشتۍ او دغه جزیرې کنټرول په یو شیطان په لاس کې دی هغې غوښتو چې دغه ځای نه وتښتېږي او د دې یو زندګي وه او دا په دغه جزیرې باندې ګرځي او یو جګ ځای ته راشي دلته کې دا یو بله جزیره هم وګوري او په دغه جزیرې کې څه شی کېږي دا بالکل هم نه پوهېږي او دا تاویږي او په دغه جزیرې له شاته اوس دا راشي خو کله چې هلته کې راشي دا ډېر زیات حیران شي دا بالکل مکه ځای وي کوم ځای نه چې پهله موږ فلم کتلی و او په کشتۍ کې ناست وي او د دې کشتۍ هم هغه شانتې تړلې وي او په دغه جزیرې کې پهله په شانتې انسانان هم راغلي وي او دا نه پوهېږي چې آخر دې سره څه کیسه وشوه دغه کشتۍ چا هلته کې بوتله او واپس دلته کې چا راوسته او داسې معلومېږي چې دا یو خوب و او دا نه پوهېږي چې حقیقت څه شی و او له جان سره چې کومه حادثه وشوه هغې شاته څوک وو خو دا خبره په فلم کې